الحمد لله وكفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم قدرمنو عزتمندو سرلوړي مشرانو، تاسو ته ټولو نه مخکې یوه تحفه محمدي وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. محترم ستاسې دغه کوم اعراض باندې چې راغلي وئ او په کوم نیت چې زما د خوارې جونګړې ته راغلي وئ، ستاسو دا راتګ ما ته په سر سترګو قبول شو. او دویمه خبره مې دا ده چې تر څو زما او د ما د تره زوی جانب مقابل چې دغه مسله سره خلاصه شوي نه وي، د دغې خلکو شتون دلته نامناسبه دی. ستاسو ته زه عذر کوم، ستاسې ما د تره زامنو ته عذر وکئ چې تر څو ما د ده تر مابینه مسله خلاصه شوې نه وي، دلته دې اوسېږي نه. صلی الله تکبیر الله اکبر الله اکبر. دې دپاره به دوی امیر صاحب دی یو 3 کسانه مجاهدین، 3 کسانه علما، یو 3 کسانه قومي سپین ږیري وټاکي، او هغه به انشاءالله یا 5 کسانه هغه به انشاءالله قوي تور کوي، ښه تور به کوي چې بیا به خوږیاني کې بیا څوک داسې کار ونه کړي، آینده بیا داسې جرم څوک تکرار نه کړي، او دوی به سره پیوند کوي او یو کوي او سره جوړې به وي انشاءالله. جزاک الله.